دا آیات په آیت البر باندې مشهور ده، یعنی هغه آیات چې په هغه کې د نیکی اصل تصور او حقیقت الله ذکر کړي. د نیکی حقیقت څه ده؟ د نیکی اصل او بنیاد څه شی ده؟ نیکی څه ته وایي؟ یو ظاهر او مظاهر د نیکی دی، یو د نیکی باطن ده. د هر شي ظاهر او باطن وي، لکه منز دا ظاهر هم لري او باطن هم لري. ظاهر د منز دا ده چې قیام په صحیح طریقې سره سړی وکړي، قرات پکې صحیح وکړي، رکوع په صحیح طریقه وکړي، سجده په صحیح طریقه وکړي، او تعدیل الارکان دا ټول په صحیح معنا سره وکړي. دا د منز ظاهر ده. د دې منز یو باطنی کیفیت او حقیقت ده. هغه دا ده چې د انسان په زړه کې خضوع موجود وي، د الله یره موجود وي، د الله سره د انسان د زړه کنیکشن او تعلق او رابطه دا تړلې وي. دا د منز باطن ده. نو په حقیقت کې چې دین نه کله باطن معنویت د دین نه ختم شي او ارث ظاهر پاتې شي، نو دین بیا په دې وخت کې مسخه کیږي. مطلب دا ده چې د دین هغه اصلي شکل هغه د منځه ځي. چې دین کوم اصلي شکل و، هغه اصلي شکل د دین هغه خرابېږي. دا خو یوازې د منځ مثال ما ذکر کړ. دا ټول دین هم ظاهر او ډانچه لري، هم په دې دین کې دننه یو روح موجود دی. نو کوم خلق چې د دین دا ظاهر نیسي پسې روانېږي او باطن نه ځان نه خبروي، باطن د دین هغه په ځان کې نه راولي، دین بیا یو مسخه شوی شکل اختیار کړي، شخصیتونه بیا خراب شي، د دین صحیح نمایندګي بیا خلک ونه شي کړی. نو د دې وجه د آیات مبارکه کې الله د دین د نیکی اصل تصور ذکر کوي چې نیکی اصل کې څه ته وایي، د نیکی اصل تصور څه ده، د نیکی اصل حقیقت څه شی ده. هر سړی ځان ته د نیکی یو دعوه کوي چې زه نیک یم، نیکوکار یم. الله فرمایي چې په دغه آیات کې چې کوم د نیکی تصور الله ذکر کړی، دا نیکی که په چا کې موجود وي دا نیک ده، او که دا نه وي دا بیا د خود ساخته او خپل کور کې جوړ کړی او خپل ذهن او دماغ کې جوړ کړی دین ده، د خپل شخصي دین ده، دا د الله دین نه ده. او دا د دې آیات پس منظر داو چې کله د قبله د تحویل او د بدلیدو مسله راغله، نو خلکو ټول بحثونه او خبرې په همدې کې شروع شوې چې دا قبله مخکې مسجد اقصی ته اوس ولې بدل شو، اول نن ولې نه بدلیده، چې دا بدل شو دې کې څه حکمت ده، څه راز ده، څه فلسفه پکې پروت ده. الله د آیات نازل کړي چې تاسو په کوم خبرو کې لګیا یې، د دین حقیقت نه تاسو ځان خبر کړئ، د نیکۍ اصل تصور تاسو ته معلومه ده، تاسو په کوم خبرو کې لګیا شوي یاست. راځي چې زه درته نیکي وښایم. د قرآن په تصور کې نیکي وګورئ. یو ستاسو تصور سوچ او فکر دی، ستاسو په تصور سوچ او فکر کې بیل د نیکي تصور دی. ډاکوان او غله هم اختطافګر هم د خپل زړه ته د سکون بخلو د پاره، ځان ته تسلی د پاره یو چیرته کونډه وي، چیرته یتیم وي، هغې سره مرسته کوي. اگر که اخوا اختطاف کوي، انسانان وژني، ډاکه کوي، دا کار ولې کوي؟ دا چا سره کونډه او یتیم سره نیکي ولې کوي؟ په دې د زړه ته تسلی ورکړي چې زه شکر دی ګوره نیکي م کومه، پلانکي ځای کې یتیمان دي هغه پالمه، پلانکي ځای کې کونډه ده د هغې غم کومه، هغې ته یو توړه وړه دا شیان ورکومه. نو په دې ځان ته تسلی ورکړي. نو الله فرمایي نیکي هغه دی چې کوم قرآن کریم ذکر کړی. فرمایي لیس البر ان تولوا وجوهکم
نه دا ټوله نیکی دا خبره ان تولوا وجوهکم چې اړوي تاسو مخونه خپل قبل المشرق والمغرب په طرف د مشرق او د مغرب. یوازې په مونځ کې مشرق طرف ته یا مغرب طرف ته مخ ګرځول دا پوره نیکی نه ده. یوازې مونځونه کوي او دا مونځ په دې ځان ته تسلي ورکړه چې زه مسلمان یم شکر دی 5 وخته مونځ کوم، دا د نیکۍ صحیح تصور نه دی. په اسلام کې په 10 سپارو قرآن کریم کې یوازې 5 وخته مونځ دی. ولکن البر لیکن نیکی من دا هغه چا دی آمن بالله چې ایمان راوړي په الله باندې، د سړي عمل د الله د پاره شي، دا د خپلوان د پاره نشي، دا د قوم او د ولس د پاره نشي، دا د وطن د پاره نشي، عمل د الله د پاره شي، دې ته نیکی ویل کیږي. اول آمن بالله، دویم والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ باندې ایمان راوړي د آخرت په ورځ. مطلب دا دی چې دنیا کې کوم انسان هلې ځلې او محنت او خواري کوي، دین کوي، دنیا کې د مال او د دولت او د پیشه او د ژوند تیرول دا مقصد نه وي چې زه خو دین ځکه کوم چې چېرته تنخواه واخلم، کور برابر کم ځان ته، ژوند جوړ کم، ښځه مې بچي مې که دا تصور د دین کم انسان واخلي نو دا صحیح تصور نه دی. من آمن بالله والیوم الاخر، د دین هر خبره چې ته عمل کوي په دا به د آخرت د ورځې د کامیابی دپاره کوي چې په هغه ورځ کې زه کامیاب شم او هغه ورځ کې د دې بدله ماته الله راکړي. دا څه تجارت نه ده چې دنیا کې دین کوم دنیا کې بدله غواړم، مونځ کوم دنیا کې بدله غواړم، د قرآن کریم تفسیر کوم دنیا کې بدله غواړم، جهاد کوم دنیا کې بدله غواړم، چوکۍ غواړم، منصب غواړم، تنخواه غواړم، مال غنیمت غواړم، یو بل عمل کوم دنیا کې بدله غواړم، نو والیوم الاخر دپاره دا نشو. والملائکة والکتاب والنبیین، 3 شیان ذکر شو، ملائک او کتابون او پیغمبران، د الله کتابونه، کتاب د الله دین د ملائکو په واسطه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی. معنا دا ده چې دریم تصور د دین، یو خو الله، دویم آخرت، دریم رسالت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې په الله ایمان لري او آخرت ورځ منې نو دلته انسان کې د نیکي جذبه پیدا شي. دا جذبه کله دومره زورور شي چې سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ځان مخکې کړي. دا جذبه کله کمزور شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه او سنت دا پریدي، نو الله فرمایي چې ته به آیډیل نمونه ماډل دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم غني چې هغه څه کړي دي د هغې په نقش قدم به روانېږم، هغسې په دین به عمل کوم. نو په الله خو ایمان لرم، آخرت منم، خو ژوند به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه تېروم. هغه الله منلو، آخرت منلو، هغه د خلکو سره څه تعامل کوو، کور کې څه تعامل کوو، د کفارو سره څه تعامل. نو فرمایي والنبیین وآت المال علی حبه. اوس چې کله ظاهري نیکي یوازې نه، دا باطنی نیکی چې کله د ظاهري نیکی سره یو ځای شي د ده په نتیجه کې چې اول شی پیدا کیږي هغه څه دی؟ هغه انساني همدردي دی چې د انسان په زړه کې د بل مسلمان، بل انسان درد و غم پیدا شي. دا نه چې ته تهجدونه او منځونه او دارنګې نور عبادات خو کوې لیکن په مسلمان تکلیف دی، په بل مسلمان درد و غم دی، فقر دی، فاقه دی، ستا پې پروام نی. چې داسې کیفیت وي دا نیکي نه ده. چې په بل مسلمان ونه دردېږي دا نیکي نه ده. یو سړی ډاکټر صاحب فرمایي چې یو سړی شیخ الحدیث، شیخ القرآن، مفتی، قاضي هر څه جوړېدی شي، خو چې انساني همدردي پکې نه وي نیک نشي جوړېدی. ته به شیخ القرآن یې خو نیک نه یې، ته به شیخ الحدیث یې خو نیک نه یې، ته به ځان ته مسلمان وایې خو نیک نه یې، چې تر څو انساني همدردي در کې پیدا نشي. وآت المال علی حبه، او ورکوي مال سره د محبت د مال سره.
ذوی القربا والیتاما والمساکین، خپلوانو تو یتیمانو تو مسکینانو تو ابن السبیل و مسافر تو السائلین، او سوال کوونکو تو فی الرقاب او په آزادولو د سټونو کې غلامان آزادول یا بندیان آزادول. اوس واقام الصلاة او پابندی کوي د مانځه، وآت الزکات ورکوي زکات. دا د نیکی ټول تصور الله ذکر. زکات ورکوي مخکې وآت المال انسانی همدردی کې عام خیراتونه مرادو هغه چې فرضي نه دي، او دلته فرضي زکات مراد ده. فرضي به هم ورکوي، د هغه نه علاوه نور به هم ته خپل مال کې خلکو ته برخه ورکوي حقدارانو ته. والموفون بعهدهم او پورواله کوونکي وي په خپلو وعدو، اذا عاهدوا کله چې دوی وعده وکړي په خپلو وعدو پورواله کوي. وعده د الله سره وعده او د مخلوق سره وعده دا ټول مراد دي. الله سره وعده الستو بربکم په عالم ارواح کې موږ وعده کړې وه، او دارنګې کله چې کلمه ووایو کلمه ویلو سره د الله سره وعده شوه چې الله اوس به د دې کلمې لاندې ژوند تېرومه، نو دغه وعده پوره کول اوس پکار دی. اوس دغه د کلمې مطابق ژوند تېرول پکار دی. قرآن د سیوري لاندې فی ظلال القرآن، د قرآن تر سیوري لاندې ژوند تېرول پکار دی. دا وعده د الله سره. مخلوق سره وعده بیا ډېر زیات دي، چې کومه وعده ستا د مخلوق سره وي هغه پوره کول. اذا عاهدوا کله چې دوی وعده وکړي، والصابرین فی البأساء والضراء، چې دین در کې راځي کله دین پتا کې پیدا شي دینداری پیدا شي نو بیا تکلیفونه مصیبتونه راځي، نو صبر کوونکي به فی البأساء په وخت د تکلیف د مال کې، والضراء او په وخت د تکلیف د بدن کې، وحین الباس او د دینداري او د صبر ټولو کې آخري سټیپ او آخري نتیجه څه ده چې تبا په دې دیندارۍ کې چې دا ټول ایمان بالله او ایمان بالآخرت او وغیرہ دا ټول تا کې پیدا شي، بیا انسان دا ایمان دې مرتبه ته ورسیږي چې انسان د الله د دین د پاره خپل سر کټ کولو ته تیار شي. وحین الباس په وخت د جنگ کې د الله د دین د پاره د الله د دین د غلبې د پاره جهاد او قتال ته تیاریږي. وحین الباس په وخت د جنگ کې بیا صبر کوي، کلک د کافر په مقابله کې ودرېږي. اولئک الذین دغه صفتون والا چې دغه صفتونه پچا کې پیدا شول، او دا وایي چې زینې کې صدقو هم دوی رښتینی په دې دعوه د نیکۍ کې، چې دوی دعوه کوي چې موږ نیکان یو. که دغه صفتونه چا کې موجود وي نو دا دعوه صحیح ده، او که دغه صفتونو کې یو صفت نه نو که ځان ته نیک وایي نو دا صدقو نه دي. واولئک هم المتقون.